عنوان یک مسیحی هزاره توی افغانستان 100% مرگه، چون اونا همین جوریش هم خود هزاره رو قبول ندارن. دلیل وجود نداره که باید پشتونها هزاره ها را بکشن. چرا باید هزاره ها کشته شوند؟ یک مردم بیچاره و مظلومه که نه سیاست داره، نه کدام سیاستمدار، نه اقتصاد داره، نه کدام تجار، نه تفنگ داره، نه کدام لشکر. یک مردم بیچاره و مظلوم درمانده ای که بالاترین شغلشان باقلی و شورنخ فروشی و منتو فروشی و چاکنی و جوالیگیری است. چرا باید اینا کشته شوند؟ این قوم بیچاره و مظلوم صرف از دست فیودالای قومیشان، رهبرای قومیشان در بدر خاک بسر هستند. ببینین یک تعداد جوانا را جمع میکنن، براشان پول میته، میگه این کارا را بکنین تا امی طالبا خو افراطیستن، میگه تا اونا احساساتی شون و بالاخره یک هزاره را بکشن یا بزنن، بعد از او اینا عکس بگیرن در کونش و بزنن بگن هزاره جنوساید. اینی کارایشان است. در دون ارشد کیریم، در دون پیغمبر کیریم، در دون خدا کیریم. دیگه شو ببین. سگ بچه هزاره کفش کونی بچه هزاره از امام مهدی کده، از 14 معصومت کده، از 4 یارت کده، از 12 امامت کده، از 1,24,000 پیغمبر عربت کده، بر ما شرف داره. از خدایم کیست مزاری، پیامبرم کیست هزاره، خدایم کیست هزاره. او اوغان بیناموس، او پشتون غل، او پشتون بیناموس، او پشتون ولد زینا. تنه به خاطر محمد در گو کشیده. ایدم ورق قرآنتان. سوره توبه شکم، ایدا سوره عذاب شکم. هزاره کیری در حلق زهرا و علی و فاطمه و عایشه و محمد و کلش خدیجه را در قبر محمد 1,000 دفعه شاش کنه، سگم شاش کنه، سگ خود رسول الله نام نمیکنه. دوابانای یهودی زاده ها اولاد کینگ ساول، همونطوری که خداوند قوم لوط نابود کرد، شما را انشاءالله نابود منه. چیزی که بچه هزارستانی هستم خوار و مادرم، چیزی که افغان است بگاه همه زنای تنگه افغان. ما که هزاره هستیم از خب بسیار زیاد کلیپ ها اذیت میشین وقتی که خارج می اینی وظیفهشان است. میگه تا حدی که میتونین امی پشتونها و تاجیکا می سنی مذهبا را در مجموع سیاسی بسازین، دینشان، مذهبشان، ارزشایشان، قومشان، بزرگشان، خردشان دو بزنین، فحاشی بکنین، قرآن در بته سر قرآن استاد شویشه را دو بزن، عمر را دو بزن. اینی رقم میگه مردم احساساتی بزنین که یک دونه هزاره بیچاره را باز در افغانستان سیلیکاری کنن، بعد از اون میگه عکسش بگیرین در پارلمان ها و مظاهره کنین هزاره جنوساید، هزاره جنوساید. نه هزاره جنوساید وجود داره، نه کدام چیز. اینی سیاست از این هزاره است. بلیاز خدا نام قوم پشتون نگیرین. اگر طالب مشکل داری ما 10 برابر تو که طالب مشکل دارم، سر طالب گپ بزن مکت استاد اسلام. خجالت یک ذره بکشید، شرم یک ذره بکنین. بسیار یک انسانای بد رقم. قوم پشتون به عنوان ملیت ستمگر و سایر اقوام به عنوان ملیت های تحت ستم یاد شده. چرا از یک قوم افغانستان به عنوان یک کل در مرامنامه سازا به عنوان ملیت ستمگر یاد شده و از دیگران ملیت های تحت ستم؟ طاهر بدخشی ولی پارسی ژبه ته تاجکانو ته ایرانیانو ته ډیر مقدس ده او اته د پیغمبر حیثیت د انسان ته وربخي. دا ځکه طاهر بدخشي او حزب جوړ کړو کو نوم د حزب ستم ملي. د ټول کتابونه نوشته او مقالې همدا دي چې مکمل د پښتون قام ستمګر دی. یعنی د تازه زیږیدل ماشوم څخه شروع تر سپینګیری پورې دا ټول وې ستمګران دي. همداسې ښځینه ستمګري دي، ماشومان ستمګر دي، ځوانان ستمګر دي، سپینګیري هم ستمګر دي. هغه بیچاره کوچی سي یو غر کې اوسېږي هغه هم ستمګر ده. هغه مظلوم دهقان سي یو کلي کې هېڅ حکومت نه پېژني، هېڅ سیاست نه پېژني، هېڅ قوم نه پېژني، وایي هغه هم ستمګر ده. ده باید دا کوله وایي د پښتون په وینه کې وایي ستم ده، زیاتی ده، ظلم ده، جبر ده، قتل ده او وحشت ده، ویره ده. د ده نظریه وه. ځکه تاجکان د انسان د تقدس وربخي او بل اخره د خبره په خپل ژوند کې عملي کوي. لطیف پدرام نن دا خبره ژورنالیست وپوښتل و دا یو ملت کې خوار رقم انسانانی څنګه وای طاهر بدخشي مکمل قوم یاد کړل. لطیف پدرام وای بالکل مکمل قوم هم د سیده مکمل پښتانه وای هم د سیده. دا په داسې حال کې ده چې مونږ د دوی په ژبه غږېدای چې دوی زمونږ په ژبه نشي غږېدلی. مونږ دوی ته څومره عزت ورکړو، څومره حیثیت هم ورکړو، څومره احترام ورته لرو. پښتون بالکل متعصب دینه. خدا خلک دغه ټاپې لګي او دا ټاپې بیا ترجمه کوي د کتابونو خارجيانو ته نورو نړۍ ته دا وربیایي چې پښتانه داسې دي. یو شی بل تاسو ته وایم، دغه کنزلمار رواني انسان خو به تاسو پیژنئ. وګوره څومره عزت ورته ورکړه. یعنی هر څوک چې پښتون وکنځي، هر څوک چې پښتون ته توهین وکړي، هر څوک چې پښتون ته تحقیر وکړي، دوی په دستجمي شکل باندې هغه سړی سپورټ کوي، هغه ته قدر ورکوي، هغه ته عزت ورکوي چې یار نیواله بیداره سه
نورم پښتون د توهین او تحقیر وکړه. راځو په دې کې وروره خپل دوست دشمن وپېژنه، ایوازې پاتې فقط یو بل حمایه کوي، د هیڅ چا نه به ته خیر نه ګورې غیر د خپل ځان نه. د هزارګانو ورونو ځای د لاړ سي د استرالیا پارلمان کې څه کړي دي. نور مو زړه صفتان را روشن سازید، یا با ملت یا با ننگ تاریخ. خب افکار چرکی حبیب چرک در تقابل با پیشرفت، ترقی، علم، تحصیل، شعور، روشنگری، عدالت اجتماعی، آزادی اندیشه، حقوق شهروندی، قانون مداری، برابری، احترام به زن، رشد نسل جوان، مسافه، آبادانی کشور، فرهنگ سالم، همزیستی مسالمت آمیز و آینده‌نگری قرار داشت. صبر کن یک دقیقه این را پایین بیارم. او نماد و خالق تفکر بویناک و چرکین بود که جهل را بر دانایی، تعصب را بر خرد و ویرانی را بر سازندگی ترجیح داد. پس یا با افکار چرک حبیب چرک بمانید یا با پیشرفت، علم، تحصیل، شعور، روشنگری، عدالت، آزادی، قانون مداری، احترام به انسان، حقوق زنان و آینده روشن خداحافظی بکنید. زیرا این دو افکار با هم در تناقض قرار می گیرد. بر تقدیر باش گیرم اپوست کنم. خداوند ببخشش، ولی افکارش متاسفانه در افراد زنده است که بسیار لوکس نکتایی پوشیدن، داد از علم میزنن، پیشرفت میزنن، فکر مثبت و شعور میزنن، عدالت اجتماعی و حقوق زنان و امثال هم میزنن، آزادی بیان، ولی ببینی که حبیبالله چرک خادم دین میگن. این در تناقض با هم قرار داره. اگر طالبا خادم دین بگوین چون افکار از اینا با هم یکسان است، بر شما نمیزیبه دیگه. طبیعی است که از خاطر تعصب چنین صحبت ها را میکنن.